په استرالیا کې نه یې لوبېدلی. د استرالیا پیچونه د تیزو بالرانو لپاره او په تیره بیا کینلاس تیزو بالرانو لپاره غوره بلل کیږي. نړیوال جام ته په استرالیا کې څومره لیوالی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول سر کې خو ټولو کتونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. په رښتیا هم استرالیا ته زما په اول واري څنګه دلته ما اول وار د راغلی یم، نو زه دومره خاص دی ما خپل شخصي نظر کله هم چې بالینګ کومه نو دا خبر ما کوچ سره هم شیر کړی. اول ما دغه کوم چې ویشتن ځای یا پیچ ورته وایي هغې باندې م دومره تمرکز نه وي چې یاره دا ما دومره سپورټ راکوي. زه اول کوشش کوم چې کوم زما خپل سکلز دي کوم یو شی زه ښه کوی سم که هغه ویکټ هر رنګي چې زه هغه ښه وکړم که چېرته ما ته ویکټ سپورټ راغی هغه ما لپاره ایکسټرا یو ښه خبرې که نه. نو استرالیا پیچونه به هم ښه یي بونډریګانې به هم لږ غټ وي، نو کوشش کوو انشاءالله چې یو ښه پرفارمنس وکړو او ښه وځلیږو. د هند غوره لیګ یا آی پی ایل کې مو هم لوبه وکړله. هغه لوبو او تجربو څومره ډاډ درکړ؟ هند لیګ دا په داسې ویلی شي که نه چې په دنیا کې نو یو بهترینه لیګ دی، یو غټ لیګ دی. که دغسې یو لیګ کې ته لوبېږي ځکه دې کې دنیا هغسې کوم بهترین لوبغاړي ټول راغونډېږي هلته لوبېږي، نو داسې یو لیګ کې ته لوبېږي او ښه پرفارمنس کوې نو هغه ته یې کانفیډنس لیول هغه سره ډېر ښه کېږي، خپل مورال دې قوي کېږي. بیا تا ته داسې یو ډاډ پیدا کېږي چې یعنې زه هم کولی شم که نه چې هر رقم یو سچویشن را چې زه خپل ځان کنټرول کړم ټیم لپاره ښه لوبه وکړم، نو د کانفیډنس لیول لپاره یو ډېر ښه لیګ دی. که څه هم په ملي لوبډله کې نوی یې خو په تیزو بالرانو کې د ټولو سترګې تاته دي، څه احساسوې؟ افتخار که فشار؟ دې وخت کې ته دواړه کولی شي. که یو چېرته ته ټیم ته راسې نو ښه پرفارمنس کوې نو څو هغه که هر یو وي ښه پرفارمنس کوي دې سره یو افتخار هم وي ورته او پریشر هم وي پرې، ځکه که ته ښه پرفارمنس کوې تا توقعات زیات کېږي، خلکو ته ایکسپیکټیشن دی چې دی باید موږ ته وکړي، نو دې کې د دواړه ویلی شي چې دواړه راځي. ته تیز بالر یې او تیز توپ اچونه کې طبعا چې سرعت به یې زیات وي، نو خپل قوت په څه کې وینې؟ سرعت کې که په کنټرول کې؟ که زه خپله ووایم که نه ما خپل شخصي نظر باندې که یو بالر تیز بال کوی شي که نه یو 40 نه بره کوی شي دا هم ښه خبره ده، نو که دې سره د دې وخت کې سکلز نه یا سوینګ نه یا سلو بال نه وي سره یا دا شی نه وي خو دا بیا سټرګل کوي. ما شخصي نظر دی که څوک یو 30 نه 15 پورې بالینګ کوی شي او د سره سکل وي نو دا یو کمپلیټ بالر ده. نو الحمدلله ما سره یو اندازه پیس هم شته، یو 40 پورې مې بال کړی دی، نو سکلز هم را سره شته. زه په پیس او سکل دواړه باندې ډاډه یم. نوین الحق به په ټیم کې در سره وي او هغه په ډېرو لیګونو کې لوبېدلی دی او با تجربه کاره بالر دی. په دغه لوبو کې به تاسې سیالي کوئ چې څوک ډېر لوبغاړي اوټ کړي که نه له یو بله به زده کړه کوئ او د یو بل د بشپړولو نیت لرئ؟ سیالي که دغسې یو سیالي څوک وایي که نه چې څوک وایي چې یاره دی دومره پرفارمنس کوي زه باید دنه ښه پرفارمنس وکړم، نو دا یوه ښه سیالي زه ورته ویلی شم که نه د یو ملک په ګټه کېدی شي که نه چې هغه ووایي چې یاره د دومره پرفارمنس زه هم باید یو ملک لپاره داسې وکړم. نو کوشش کوم زه هم هغه نه پوښتنه کوم هغه یو رښتیا هم په لیګو کې لوبېدل یو ډېر ښه کلیور بالر ده، ډېر ښه پوهېږي، بیټسمین ډېر زر جج کوي چې د دغه ویک زون دغه سټرانګ زون ده، نو هغه هم ماته ښودنې کوي او کوشش کوم چې هغه نه زه زده کړه وکړم. تاسې چې لا کوچنی وئ د افغانستان په ملي لوبډله کې کینلاسی بالر شاپور زدران او خلاصي حمید حسن او دولت زدران وو، له کوم بالر ډېر متاثره شوی؟ په څه هم په هغه وخت کې چې افغانستان ټیم و نو اکثریت دا په تلویزیونو ډېر کم پیدا کېدل او موږ هم په داسې یو کلي کې اوسېدلو چې هلته یې برق هم نشتون او تلویزیون بیخي ونه، نو چېرته به تلویزیون هم هغلته به دومره خلک راغونډ وي، موږ خو عمر کم و چا پرېښودم نه که نه یا کړکۍ نه وګوره یا بل جي نه وګوره، نو زیاتره وخت په رادیو کې اورېدل. نو حمید حسن به و چې ښه پرفارمنس به یې کوو، هغه نه بس هغه داسې یو سوچ دی راته چې یاره کاشکې دغسې زه هم یو وخت کې لوبېدلی وای، خو داسې کله مې فکر نه وکړی چې زه به راځم یو وخت کې به حمید حسن سره لوبوي یا به نورعلي سره لوبي یا کوم بل انټرنیشنل لوبغاړي سره لوبي، دا سوچ هم نه و خاص یو هغه ارمان هم و چې دوی سره ولوبېږي، بس شکر الحمدلله اوس راغلی. نو حمید حسن و هغه بالینګ هم خوښېده. افغان زلمي له راشد خان ډېر متاثره کېږي، ښایي همدا لامل وي چې سپین بالران ډېر دي. تاسې څنګه تیزې توپ اچونې ته مخه کړه؟ که سپین بالینګ باره کې یوه خاطره هم ده که نه، زه په فرست کلاس لوبو کې لګیا وم، راشد خان ډېر ښه لګیا و، بیا دې نه بعد مجیب لاړه، مجیب ولوبېده لیګو کې، بیا نبیم لوبېده. ما ته به خلکو ویل ما به دا چینامین کو ډېر ښه به مې کوو، خلکو به راته ویلې چې یاره فاست بالینګ پرېږده دې کې ډېر ښه کیریر جوړېږي، لیګونه به یې کوې شیونه به یې کوې.
هغه خپل ما همت لاس نه ورکاوه که نه ما خپل کوشش کوه چې زه داسې یو شی افغانستان لپاره وکړم چې خلک یاره ووایي چې نه ته نه راشد یا مجیب یا بل کوم سپینر لوبېدی سي نو خپل محنت هم کوو لګیا و بس الله تعالی هغه خبره یو لږه اندازه قسمتي مې وي چې الله تعالی زه داسې په کم وخت کې داسې ځای ته راورسولم نو اوس زه کوشش کوم چې د افغانستان خلک دا سوچ ونه کړي یا د نور دنیا خلک چې افغانستان نه تنها سپینران لري فاست بالینګ نه لري یا بیټسمینان نه لري نو زه کوشش کوم د خلکو د افغانستان لپاره یو داسې یو رول ماډل ورته جوړ چې یاره فاست بالر هم لري په آی پی ایل کې در سره نړیوال روزونکي وو له هغوی دې څه زده کړل او څه سپارښتنه یې درته وکړه نړیوال کوچز دلسټن د دنیا یو ښه فاست بالر ده نو په دغسې حالات کې چې کله ټورنمنټ یې څوک دومره خاص تا ته چې وایي نه چې یاره تا کې دغه مشکل ده دا جوړ کړي که نه ځکه هغوی دا سوچ کړي چې دا دې پریشر وانه کړي چې یاره دا څنګه خو بیا ما چې کوم یو ویکنیس و چې مې ضرورت و هغه سره مې شیر کول تر ډېره حده چې کوم شیان ما کول هغوی خپله خوښېدل هغوی خپله نه کول هغوی ویل دا کله ما کړی نه خو ته یې ډېر ښه کوې نو هغه ډاډ یې راکوه چې ته یو وخت کې د افغانستان لپاره یو ښه نوم جوړېږي یو ښه بالر وایي په یو ورځنیو لوبو کې د حشمت او په شلوریزو کې د نبي په کپتانۍ کې تاسې لوبه وکړله آیا څه فرق دی احساس که څه توپیر پکې و د کپتانۍ لحاظه که ووایم دومره خاص هیڅ فرق نه لري ځکه ما نبي ګراونډ کې ورسره لوبېږي حشمت هم لوبېږي نو ټول لکه حالت کتو سره هغه ډیسیژن اخلي او نبي مو سره کومک کوي حشمت خپل هم ښه ډیسیژن او دومره خاص فرق نه خاص دی هغه ایونټ فرق یې که نه 50 اوری لږ زره سلو کرکټ 100 اوری لږ تیز ده نور د کپټنسۍ داسې خاص فرق نه وي په ما په نړیوال جام کې له انګلند نیوزیلند او استرالیا سره لوبه لرئ تاسو له کوم بیټسمین اندېښنه لرئ بیټسمین چې اپوزیشن هر یو بیټسمین یې داسې نه اخلم چې یاره دا ډېره زه اسانه اوټوی سم یا دا ډېر سخت ده ځکه هر یو بیټسمین یې هر څوک یې هغې لپاره موږ پوره آمادګي نیسو چې هغه په مقابل کې ښه لوبېږي نور داسې خاص نه یریږم که نه چې دغه بیټسمین څنګه ده او دته به څنګه بال کوم بس هغه خپل نارمل کوم بالینګ یې کوم پریپریشن هم ورته کړی همغه بالینګ کوو نه څوک اسانه اخلي او نه ډېر څوک سخت اخلي فکر کوئ چې د انګلند جوس بټلر ته به بالینګ اسانه وي زه که په نومونو واخلم ډېر زیات نومونه دي خو داسې اول ما هم ډېر زیات سوچ کوه که نه چې زه په اول ځل داسې انټرنیشنل پلیرانو ته بالینګ کوم دا خو په ټلویزیون موږ لیدلي یا هایلایټس لیدلي دا خو هر یو بال وایي خو چې کله بیا هغه وخت کې میچ کې ور مخامخ سي یا بالینګ کوي تر څو ښه بالینګ کوي هغه په هغه سټرانګ ایریا کې نه بالینګ نه کوي نو بیا دومره مشکله نه وي اوس دنیا ډېر پیشرفت کړی ده کله چې اپوزیشن سره میچ هغه ویډیوګانې ګوري هغه سټرانګ زون هم ګوري ویک زون هم ګوري نو هغه ته یارې موږ ویډیوګانې کتلې کوشش کوو چې همغه پلان موږ عملي کړی سو که وړاندوینه وکړئ په اسیا کپ یا نړیوال جام کې کوم مقام درته د منلو وړ دی او یا یې هیله لرئ په نړیوال اول کوشش کوم چې زه د فاست بالینګ په برخه کې یا په اوډیای کې یا په ټي 20 کې دغه ټاپ 10 چې کوم بالران دي دغه کې راسم دغه مې ارمان او که د ټیم لپاره او ټیم لپاره ټیم کوشش کوو چې اسیا جام انشاءالله وګټو